الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د ما مؤمنو عزتمنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة انبیاء په 92 آیت مبارک کې موږ تاسو ته فرمایي: ان هذه بشک دغه د توحید او د اسلام ملت امتکم امه واحده، دا دین دی تاسې ده، دین واحد، یو دین د سب کې هیڅ تفرق نسته او منون کې ټول سره ورونه دي. وانا ربکم فاعبدون، او زه رب پالون کی دی تاسې یم، نو عبادت کوئ دی ما، وحدانیت دی ما ومنئ. په دې آیت مبارک کې موږ الله جل جلاله د یو دین پیروان او د یو ملت منونکي وبللو. او تفرق لکه په دې آیات کې چې معلومیږي په ډیرو نصوصو د قرآن عظیم شان کې تفرق و تحزب د مسلمان دپاره حرام ده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تبارک وتعالی فرمایي په دغه یو زنجیر دی قرآن و د اسلام باندې منګولې ولګوئ او تفرق مه کوئ. نو د ما عزیزانو ورونو، هره خطه او هره جغرافیه کې چې کوم انسانان مسلمانان اوسیږي، هغه مجموعي لحاظ باندې په 4 طبقو باندې ویشل شوي. هغه 4 طبقې دي. خصوصا کله چې موږ تاسې الله تبارک وتعالی په عظیم دین خپل د اسلام په دین نازولی یو او بیا یو اسلامي نظام موږ ته راکړی. نو 4 طبقې: یوه طبقه د حکامو د ولاتو د امورو ده، چارواکي. یوه طبقه د علماو ده، بله طبقه د رعایتو د عوامو ده، او بله طبقه د مجاهدینو او محافظینو د نظام ده، چې عسکر د اسلام بلل کیږي. دا 4 سره طبقو ته د موږ په مقدس او سپیڅلي شریعت کې الله جل جلاله خپل مشخص وظایف مقرر کړي دي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د دې مشخصو وظایفو په ادا کولو کې او په ترسره کولو کې کامیاب او بریالي راووځو. د حکامو او د چارواکو د موږ مسؤلیت الله تبارک وتعالی د سورة نساء په 58 آیات کې الله تبارک وتعالی راته بیانوي. فرمایي: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الله جل جلاله فرمایي چې الله امر کوي تاسو ته چې تاسې امانتونه، وظایف و امورات مسلمانانو اهلو، وړو، لائقو، متقیانو کسانو ته وسپارئ. او چې کله فیصلې کوئ د انسانانو په منځ کې، نو فیصله په عدل باندې کوئ. له دې آیت مبارک کې صراحت ته په دې باندې چې هر حاکم په هر رتبه او درجه کې چې ده، هغه عمدتاً 2 ذمهواریانې د خدای په نزد باندې لري. اوله ذمهواري دا ده چې د ده تر اشراف لاندې په مادونانو کې چې څوک مقرریږي، نو هغه به اهلو او لایق انساني. اهلیت و لیاقت په 2 شیانو باندې ثابتېږي. هغه به د هغه شي، د هغه کار په سرته رسولو باندې پوهیږي، په هغه کار کې به مهارت لري
دوم له ده سره به د کار کولو په صورت کې تقوا موجوده وي. دغه کار کول به د ده په تقوا باندې بنا وي، له الله څخه په ویره باندې بنا وي. نو دا اوله ذمهواري ده د ولی الامر د یو حاکم و چارواکي چې دی په خپلو زیر دستانو کې اهل څوک وګماري، او که اهل ونه ګمارو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو چا څوک داسې مقرر کو چې تر هغه مقرر سوي څوک اهل وړ بل کس د لاس ورته رسیږي چې هغه مقرر کړي، خو هغه یې مقرر نه کو، یا یې د خیش پروري، یا یې د انډیوالي، او یا یې د رشوت په بدله کې تر هغه لاندې کس څوک مقرر کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی حاکم، دی ولسوال، دی والی، دی وزیر، دی امیر خیانت له الله سره وکړو، د الله له رسول سره یې وکړو، له عامو مؤمنانو سره خیانت وکړو. الله مو د دې خیانته وساتي. او دومه ذمهواري یې دا ده چې دی کله فیصله کوي په خلکو کې، نو فیصله به په عدل او په انصاف باندې کوي. په رشوتو په واسطو باندې به فیصله نه کوي چې ورته فساد اداري په دې نن معاصره زمانه کې ورته ویل کېږي. رشوت اخیستل که هغه صریحي رشوت ته هم حرام ده، که یې دی خوري، که یې په اولاد خوري، سحت خوري، حرام خوري، مردار خوري. لکه صراحتاً څه پیسې اخلي قبض کوي، او که ضمني رشوت اخلي هم دته سحت او حرام ده، او د ده عدالت پې باندې له منځه ځي، دی فاسق بلل کېږي. په کوم عهده باندې چې مقرر ده واجب العزل ده، پورته څو کسان چې پې باندې مقرر دي په هغو باندې لازمیږي چې دغه فاسق معزول کړي چې دی یا صریحي رشوت خوري یا ضمني رشوت خوري. هغه ضمني رشوت چې په مېلمستیاو سره تعبیر سوی، په تحفو قبلولو باندې تعبیر سوی، او په شناختو په قرابت مخته کولو باندې تعبیر سوی ده، بیل لحاظ د اهلیت او د تقوا. نو د موږ د حنفي فقه په کتابونو کې په ډیر تفصیل سره لیکل سوي دي چې که څوک چیرته په کوم منصب مقرر سي او هغه ته څوک میلمستیا کوي، نو هغه میلمستیا ته ورتلل د ده دا ضمني رشوت ده، رشوت خوري، هغه میلمستیا خوړل ورته حرام دي. که څوک تحفه ورکوي، دغه تحفې اخیستل ورته حرام دي، خو په هغه صورت کې نه دي حرام چې کوم میلمستیا ورکوونکی یا تحفه ورکوونکی د ده د اقتدار له تصاحب نه مخته هم تعامل ورسره لاره چې ده سره ده ته به میلمستیاوې کولې او یا به ده ته تحائف ورکول. خو بیا هم فقها لیکي چې د قدرت په اخیستلو باندې که په میلمستیا کې اضافه توب راغی، هغه اضافه حصه یې حرامه ده ورته. که په هدیه او په تحفه کې اضافه توب راغی، په هغه اضافه حصه یې ورته حرامه ده، هغه به بیرته ورته ردوي یا به بیت المال ته جمع کوي. که دی په خپله خوري، حرام خوري، مردار خوري. دا د امیر ذمهواري ده. دوهمه طبقه علما دي. د علماو په باره کې الله تبارک وتعالی په سورة آل عمران کې 104 آیت مبارک کې فرمایي چې له تاسې څخه دي یوه ډله د عالمانو داسې خلق دي چې هغه خلق خیر ته را دعوت کوي. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، خیر ته یې رابولي. خیر اسلام ده، د اسلام اعمال دي. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، په معروف باندې به امر کوي او له نارواو څخه به منع کوي.
دا معروف که د هر چا په باره کې دی به یې ورته خوښوي، که د رعایتو عامو ولسونو په باره کې، که د حکامو د امراو په باره کې. او دغه د منکر رد و د منکر انکار کول به دا د ټولو په باره کې د عالم کوي، که هغه د ولات الامورو په باب کې او که د عام رعایت په باب کې چې ناروا کار کوي نو دی به د هغه رد کوي. و اولئک هم المفلحون. بیا دا علما کامیاب دي. او که دوی کتمان حق وکړو، لکه ابو علي دقاق وایي چې الساکت عن الحق شیطان اخرس. ساکت له حقه دا شیطان اخرس ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که په حق باندې چشم پوشي عالم وکړه نو دین یې وران کو، دا دین ورانوي. او دا د علماو وظیفه جوړیږي چې د پاچا په مخ کې به هم حق وایي او د حق به هم تتبع کوي، پلټنه به کوي. هغه مروجه شی چې ده ته په ذهن کې حق ښکاره سوی د هغه به پلټنه کوي چې آیا واقعا د ده ذهن په حق باندې چلیږي او که په ناحقه باندې ده. او درېیمه طبقه دا د عام رعایتو د عوامو طبقه ده. د هغو په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي په سورة ابراهیم کې 1 آیت مبارک ده چې فرمایي او یو قانون ټول انسانیت ته الله تبارک وتعالی اعلانوي چې هغه قانون الهي دا ده چې لئن شکرتم لازیدنکم. که مو شکر ویست د الله نعمت وبالو نو لازیدنکم، خامخا به در زیاتوم ضرور تاسې ته دغه نعمت په نورو اشکالو کې به درته عاموم، نور قسم نعمتونه به بیا پسې پکې درکوم. که معیار د الله کوم یو نعمت واقعا نعمت تسلیم کو او پې قانع سواست، منفیګرا نه واست، د قومي سمتي زباني رقابتونو په بنا باندې هم د حق په حق باندې سترګې نه پټولې او نعمت نه بالو، نو داسې امکانه کول او نعمت هم واقعي نعمت بالو، نو بیا به تاسې ته نور هم نعمت در زیاتوم. ولئن کفرتم، او که چا تاسې کفران د نعمت وکړو او نعمت ونه باله د الله په هغه قومي زبني یا سمتي تعصبونو باندې ولاړاست او رقابتونه مو وپالل، پوهیږئ په دې باندې چې دا شی خو نعمت ته ماته او د ملت دپاره، خو ته وایې چې دا د ما د رقیب له لوري په لاس راغلی رامنځته سوی، زه یې نه منم، د ده له لاسه یې نه منم. نو که داسې کفران د نعمت کوي ان عذابي لشدید. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د ما عذاب بیا ډېر سخت ده، خامخا ډېر سخت. زه به هغه نعمت چې کوم له دوی سره ده هغه نعمت به هم له دوی څخه اخلم او دوی به د الله په نورو داسې غضبونو او داسې عذابونو باندې مبتلا کوم چې دوی هم کې حیران شي چې موږ له دې څنګه وخیږو. په دوی باندې به زلازل راځي، زلزلې به پې راځي، وچکالیانې به پې راځي، سیلابونه به پې راځي، بې موسمه بارانونه و ورښتونه و طوفانونه به پې راځي، قسمه مرضونه به پې راځي، اندروني اختلافات و اندروني دښمنۍ ته به زور و طاقت پیدا کیږي او د دوی به نه سر په امني، نه به مال په امني، نه به عزت په امني. ځکه خو دوی د هغه الله د ورکړي نعمت قدر ونه کړو نو الله به بیا په داسې عذابو باندې مبتلا کوي. دا په سورة ابراهیم کې 1 آیات مبارک راوړوي، د خدای فیصله ده، دا د کوم بنده خبره نه ده، د کوم مبلغ خبره نه ده، دا د رعایت حق ته چې رعایت کوم نعمت په سترګو ویني د هغه نعمت قدر شناسي وکړي، نعمت وبولي. او درېیم څلورمه طبقه هغه د مجاهدینو او د عساکرو او د ساتونکو د نظام دی. د هغو ذمهواري دا ده چې هغه په خپل کړي عبادت، په خپل کړي جهاد خدای تعالی ته عذرونه پیښوي، شپه ورځ الله ته په سجده پرېوځي چې یا الله د ما هغه محنتونه قبول کړه، د ما هغه زندانونه قبول کړه، د ما هغه
کور خرابی قبول که د ما هغه بدني معیوبیت قبول که د ما هغه زخمونو هغه وینې قبولې که ما د قریبانو د خپلوانو شهادتونه قبول که د ما هغه تکلیفونه په شپو په ورځو کې به مې یخو ګرمیو کې به مې په دشتو بیابانونو کې شپې تېرولې هغه محنتونه را چې قبول که داسې نه چې دا کس دا دعوه کوي چې که ماته نور څوک هر څه وایي ما خو دا انقلاب ګټلی ما خو دا نظام ګټلی ده نو ما ته څرنګه داسې وایي ته چې په خوبو پروت وي او زه په شانو کې پروت وم ته په خپل بستره باندې پروت وي په خپل کور کې وي او زه په زندانو په ګونتنامو کې پروت وم نو ما ته اوس نصیحتونه کوي نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې لا تزکو انفسکم تاسې ځانونه مه صفا کوئ د تاسې صفایي او د تاسې په تقوا د تاسې په پاکي باندې الله خبر ده چې یاست که نه یاست او بل صحیح حدیث مبارک کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې په ورځ د حشر باندې به یو له جملې د هغو کسانو چې د جهنم اور شغلې پې باندې پورته کېږي مخکې تر ټولو خلقو تر حساب و کتابو مخکې به هغه کسان جهنم ته ورلویږي د جهنم د اور له لپاره کېږي به یو به هغه مجاهدي چې د دنیوي مفاداتو دپاره د دنیوي جاه و نشان دپاره د دنیوي عرف و تعارف دپاره د جهاد کړی او بیا اوس په خپل ژوند کې هم دی هغه ثمرات غواړي په هغه باندې رڼ ده چې ما که هغه کړی دم له خدای پاکه څخه عذر نه غواړي چې خامخا د ما په ذهن په نیت کې کومه غلطي راغلې د هغه معافي راته وکړه نو اوس هم په هغه لار روان نو په ورځ د حشر به وایي الله پوښتنه ترې وکړي چې ما خو هغه نعمتونه درکړي وو تا ما ته څه وکړو دی به د خپل جهاد سره ورته پیښوي چې ما خو په ګونتنامو کې جیل خانه تېره کړه ما په بګرام و په شینډن کې جیل خانه تېره کړه ما خو کور خراب سو ما خو اولادونه یتیمان سو زه خو ټوک ټوک سومه زه خو مصیبتونه مې تېر کړو شپه ورځ مې په ورو په رغو کې تېره کړه الله ورته وایي کذبته دروغ وایي ما د ځان د ما دپاره د ما د رضا دپاره څه عمل در چوښتی دا عمل چې ته کوم تشریح کوې زه خو در باندې خبر یم الله پاک خو علیم بذات الصدور ده زه خو در باندې خبر وم تا خو د نام و نشان دپاره کول چې خلق مې وستایي خلق مې بهادر وبولي خلق مې مجاهد وبولي تا ته په دنیا کې ویل سوي دي دلته د دې عمل په بدله کې خو ما سره څه نسته نور څه راپېښې پیش یې که نو هغه مجاهدین باید په خپل تیر عمل باندې په خپل بهترین سوي عمل باندې مغروره نه وي د هغه قصور او کمی چې کوم له دوی څخه په انساني تقاضا باندې په هر کسه چې پیښیږي هغه له خدایه معافي غواړي نو کله که موږ ټول طبقات و اقشار د موږ داسې خپلو وظایفو وجایبو ته متوجه سو انشاءالله د الله د رحمت دروازې به راته خلاصیږي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم